بابا ورته بیګ بچیا بیګا مې زله کې دا فیصله وکړه چې تاسو ما تر غوي بابا الفاظ استعمال کړه ما وی ګوره د دې طالب ته خدمت کړه د طالبانو مون خدمت کوو دی غوي بابا دومره سخت الفاظ وای ما زله کې فیصله وکړه بس نن نفس په دې طالبانو یو نوړی حرامه بس پرې د وچ ډوړی په بند شي بس علاقه به پرې دي زیبه او دا محترم هر دور کې دا سوچ شوی هر دور کې چې بس طالب مولا مونږ ډوړی ته ناس ته کوم پیدا بند کړه بس طالب مولا علاقه پرې دی راته بلاړ شي الان کې محترم دا یو غلط سوچ دی دا د مادیات او د دور د خلکو سوچونه دي دا د هغه خلکو سوچي چې د رب سره د رابطه کټ در مادیات په تور باندې ذهن جوړ شوی امام ابو داود رحم الله حدیث نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی د یو ورور د صفه مدرسه کې اصحاب صفه دلته طالب دی د نبی علیہ السلام سره دا بل ورور مهنت مزدوری کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسول شکایت کوي د الله رسول زما د ورور دلته مدرسه کې دی د مهنت مزدوری نه کوي زه دیاړي کوم مهنت مزدوری کوم د زما سره ګټه ګټه کې شریک دی مطلب دا د الله رسول دې ته غوسه شه د الله رسول دې ته نصیحت وکړي چې دیم دنیوي کار شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ مبارک بدل شو غوسه شو نبی علیہ السلام ورته او فرمایل ول تاسو ته رزق نه ملاويږي مګر د دې خلکو روجه نه ملاويږي موږ نن دنیا والا ته ډوډۍ ملاويږي نن دنیا والا ته رزق ملاويږي دا دغه الله الله وینکو روجه نه ملاويږي قسم بالله ما وی کداغه دینی مدارس بند شو کداغه قال الله قال الرسول بند شو ما وی دنیا به الله آباد نه ساتي به الله قیامت را ولي نن کداغه نظام جاری دی نن کداغه شپه راځي ورځ راځي دا محترم دار دغه خلصرو د پاره الله قائم ساتلی دي کله چې دغه الله الله ويون کی ختم شو امام ترمذی حدیث نقل کړي تر سو پوری چې بزمکه کې الله الله ويون کی قائمي د الله الله نه مراد دغه قال الله قال الرسول درسونه دي دغه قال الله قال الرسول مدرسې دي کله چې دغه ختم شو بیا به الله رب العزت قیامت را ولي الله به هغه وخت پورې قیامت نه را ولي تر سوچ په مخ د زمکه باندې الله الله ويون کې موجودي ما وی کداغه دینی مدرسې نه وي به الله رب العزت دغه دنیا نظام قائم نه ساتي دغه نظام ختمي رسره ما محترم او نن سبا محترم دا مکمل یو ذهن جوړ شوی نن کې د پلار دو بچی دي یو بچی ول ډوډۍ ګټي مهنت کوي مزدوري کوي پیسې ګټي بل بچی هغه چرته مدرسې کې دی یا تبلیغي جماعت کې ګرځي بس دغه بچی بر دی وبدي شي ولی بچی غټ سړی ته چرته مهنت مزدوری ولې نه کوي برال محترم معارض دا کو د بابا ورته وي د شپې نه لاړم ما زله کې دا سوچ کو چې نن نفس په دې باندې یو نوړی بند دی وي جو د شوم د شپې یو خوب نه ما د حشر میدان د قیامت ورځ ده د حشر میدان قائم شوه دی هغه سخت عالم دی هر سړی په خپل خلو کې ډوب دی هر سړی د نفسي نفسي چغې لګي دی وی هغه وخت دی چې انسانان هغه دنیا هر یو انسان په خپل ځان باندې لري هر یو انسان د یری په هغه کیفیت ګره هر یو انسان په هغه حالت ګره وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكر په دغه ورځ به جهنم راوستې شي نور راخ کته شوه دی زمکر تانبه دا روایتو کې راضی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمای دا هغه ورځ در ګرمۍ د سه عالم وي د انسانان بده سه خټکیږي ګرمۍ د وجنم لکه یو کټوي کې اوبو اړو کې واچي هغه په ور باندې کېره دا خټکیږي دغه سه به د انسانانو حالات او کیفیت هر انسان بخپل خلو کې ډوبي او هم محترمو دا هغه جهنم د شراشي هر انسان بخپل خلو کې ډوب شي دوی هغه سخت عالم دی هغه سخت حالات دی دوی حساب کتاب شروع کېدو نه مخ کې زده حالات نم د حساب کتاب شروع کېدو نه مخ کې یو اعلان وشو یو आवाज ولګیو د الله تر طرف نه اعلان وشو د علماء او طلباء ته اعلان وشو زي تاسو ر حساب کتاب نه مخ کې جنت تلاړ شي تاسو ر حساب کتاب نه مخ کې جنت ته داخل شي دوی علماء طلباء رااله الله مونږ څنګه جنت تلاړ شو دنیا کې څه خلکو چا مونږ له ډوډۍ را کړی و دنیا کې څه خلکو هغه زمونږ سره نور خیر خېګړه کړی و چاره ته کتابونه غستیو چاره سره نور خیر خېګړه کړی و الله غ خلک دلته مونږ څنګه پریدو او هم محترم صرف د خوب واقعیا نه ده
امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مسند امام اعظم کې حدیث نقل کړي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به الله علما راوغړي دیو ته د نور خلقو نه ځان لوي دیو ته وې زی جنت ته داخل شي ما تاسو ته علم درې د پاره نو درکړل چې تاسو د انسانانو د مخې رسوا کم اولین اخرین راجم دي حساب کیږي انسان اغنن محترم کې انسان په دې عنوان سوچو کی نن زما پلار دې زمارونه دي زما ترونه دي دا غیر مخ کې زما دفتر زما کتاب را کولاو شي پرون دي دادا ګناه کړی و پرون دي غلط قتل کړی و پرون دي غلط اوریدل کړی و پرون دي پلان کې غیبت کړو پرون دي پلان کې عزت لوټ کړو دا کنن ستا دفتر کولاو شي انسان په خپل سوچو کې څومره د سخت عالم دی هغه ورځ د اولین اخرین راجم دي د پوره انسانانو د مخې ته انسان ریکارډ راځي ها انکار نشي کولای یو ځای دغه مضمون الله رب العزت ذکر کوي انسان نه به تاسو شي دا کار دی کړی دی دی به انکار شروع کی الله رب العزت به ورله په خله باندې مهر ولګي د اندامونه به خبري شروع کی دی به خپل اندامونو ته وي دی به وي هلاک شي دی به وي تاسو په ما باندې گواهی شروع کړه ما خو تاسو لپاره دروغ ویل هغه اندامونه به ورله جواب ورکي دی انطقنا الله الذي انطق كل شيء مون هغه ذات گویا کړو کم ذات چې هر څه گویا کړي دي لاس ګناه کړي د لاس با گواهی شروع کی خپې ګناه کړي د خپې با گواهی شروع کی جبه غیبتونه کړي او دروغ ویلي او جبه با گواهی شروع کی غوګونو غلط اوریدل کړي او گواهی به شروع کی سترګې غلط قتل کړي او سترګې به گواهی شروع کی انسان یو اندام به هغه محترم او هو انسان ته خپل عمل نامه چې مخې تراشي دی به مال هاذ الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها سشویر دی کتاب لره دغه یو معمولی وړو کې عمل نه دی پرېخه یو لوی عمل نه دی پرېخه ټوله راجمع کړي دي دا هغه ورځ ده دی اعلان وشو علماء طلبا زي علماء طلبا را الله څنګه لاړ شو مونږ سره خلکو چا ډوډۍ راکړي و چار سره امداد تعاون کړو الله تعالی طرف نو ورته جواب ملاو شو زینن د حشر په میدان کې د قیامت په دغه سخت ورځ باندې هغه خلک تاسو وګورئ چې تاسو سره معمولی تعاون هم کړو د ځان سره به حساب جنت ته بوزي دوی زمونږ د مدرسې دغه تمونږ د جماعت دغه طالبان چې ما به خدمت کو دوی خپلو کې راجم دي لاسونه ورکله په پل د سورات باندې تیریږي